ولما ارکل جاءهم چراغلو دوی ترسول پیغمبر من عند الله دا الله دا طرفنا مصدق تصدیق کون کے لما دا کتاب ما هم چی دوی سرو نبذ فریق غرزولو یوی ڈلی نبذ فریق غرزولو یوی ڈلی من الذین دا کسانونا اوتو الكتابا چورکرشو کتاب یعنی تورات شریف اغی غرزولو کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستو دخل شاگانونا کأنهم لا يعلمون تاب ویدنی چی دی پوہیگی نا چی دا اللہ کتاب دے عملی پی پریخ واتبعو وی چی کتاب دا اللہ پریخ انو دی سپس روان شل واتبعو روان شوی دی ما دا سپسی تتلو الشیاطینو چی لستو بشیطانانو علا ملک سلیمان فوقت دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کفر نو اختیار کرے حضرت سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان چون وغی کفر اختیار کرو یعلمون الناس السحر تعلیم ورکی دی خلق تد جادو وما انزل علی الملکین دیکھ جمہور پدیدی چرا ما پمانا دا الذی دے ما نافیہ ندا وما انزل علی الملکین دا خلق روان شیو دا سپسی چغرا لگل شیو پدو فرشتو بانی یعنی واتبعو ما تتلو الشیاطین بانی عطفو روان شیو ری دا سپسی چلستو بشیطانانو وما دا سحر و دا جادو پسی انزل علی الملکینی چغرا لگل شیو پدو فرشتو بانی ببابل پخار دا بابل کی حاروت و ماروت چریوینم حاروتو دا بالماروتو وما يعلمانی او دی بتعلیم نور کولو من احد یوتنتا بعضی ویلی دا تعلیم نرے ما يعلمان امام قرطبی وی وما يعلمان من الاعلام لا من التعلیم لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی دا جمہور قول یو قسم تا ذکر کرے چی دا اعلام نرے وما يعلمانی خبردارے بنور کولو دی دو فرشتو یا تعلیم بنور کولو دی دو فرشتو من احدن یوتن تحتا یقولا تردیچ دی دوارو بوئی انما نحن فتنتن یقینا منگ پارد امتحانو دا ازمائش اللہ را لیگلیو فلا تکفر نو تو کفر میں اختیاروا پا سبب دزد کولو دی جادو پنی مانے پامل کولو سرا فیتعلمون ازدکول وی خلق منهما دی دعا فرشتونا ما ها سحر یفرقون به چی دی بجداوال راوستو پاغ سر بین المرئی پمند سڑی کی و زوجی او دخز داغ کی وما هم او نو دا خلق بدوارینا ضرر رسون کی بھی پدی جادو سر من حدنی او تنتا الا باذن اللہ مگر دا اللہ پا علم دا اللہ پا مشیت یعنی دی کہ اللہ دا سر اخشول امتحانا ویتعلمون ازدکول بلی خلق ما غشی یضرهم چی ضرر رسول دویت ولا ینفهم فیدے ورتن رسولا ولقد علمو او بیشک اپو ہو دی لمن اشتراہو خامہا اغا چاچی غورکو دا جادو ویغستو دا جادو ما له نبید د پار فی الاخرت پا آخرت کی من خلاق سیسا و برخا ولبیس خام خابت دے ما غشرو چلی خرس کرو بی پا غیبان انفسهم زانو نخفل لو کانو یعلمون کدی پویدنو دی وردین خام خامن شویو ولو انہم کچرویدوی آمنو چیمان روڑے پا نبی علیہ السلام و پا قرآن بانی واتقوا او دا اللہ نے یرید لے لمثوبت من عند اللہ نخامخا ثواب ورکڑے شو دا اللہ دا طرف نخیر غرا و بہتر لو کانو یعلمون کدی پویدے ندی با ایمان روڑے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موائی لفظ راعنا
دراعنا یو معنا صحیح وا لیکن یهود منافقان دا په غلط معنی استعمالول دراعنا یو معنا دا چې مونږ ته لګ انتظار وکا او زمونږ د حالات لحاظ وکړو چې مونږ هم دین زده کو او ستا په صحبت کې اې د الله نبی مونږ شامل شو او دیو راعنا د یهود په عبرانی ژبه کې دا کنزلی وي اے زمونږ شپون کیا او اے زمونږ ګډو سرون کیا نو هغه په دې نیت استعمالولو د مؤمنانو نیت اگر چې دې کې صحیح او منافقانو یهود په غلط نیت استعمالون الله ادا دعای ما یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا وقولوا انظرنا اوای چې مونږ ته انتظار وکا واسمعوا او واوري قبول کید الله حکمنا وللکافرین عذاب الیم او د پاره کافرانو عذاب دردناک ما یود الذین خنغنیا کسان کفروا چې کافر دي من اهل الكتاب اهل کتابنا وللمشرکین او د مشرکاننا اينزل دا چرا نازل کړي شي علیکم پتا سبحان اے مومنانو من خیرن سخیر من ربکم استاسو در رب طرفنا والله یختص برحمته الله خاص کوي په خپل مهرباني سره من یشاء او چاله چې خوښي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهرباني لوی دی